دوستانو سلامونه. دې نه مخکې چې به تاسې واتس اپ کې کوم نمبر یا شمیرې ته پیغام استو یا به میسج کو نو حتما تاسې باید ثبت کړی وای یا تاسې سره په سیم کارت کې وای. خو اوس تاسې کولی شئ که تاسې ته کوم نمبر نه زنګ راغلی ناشناخته نمبر نه د سیم کارت په طریقه یا ستاسې موبایل ته واتس اپ ته نه نو تاسې کولی شئ چې هغه په واتس اپ کې سرچ کړئ او هغه ته پیغام واستوئ. هغه لپاره به تاسې خپل واتس اپ ته لاړ شئ. واتس اپ ته چې لاړئ په سرچ بار کې دغه ځای باندې کله چې تاسې یو نوی نمبر ته هغه کوئ دغه ځای باندې به کلیک وکئ. کلیک چې مو کړل ته د نوم په ځای د سرچ بار کې نوم په ځای به تاسې هماغه نمبر کوم یو چې تاسې غواړئ میسج ورته وکئ. هغه به دلته تاسې سرچ کې ګورئ. دلته ما چې څنګه نمبر پوره ولیکه بشپړ نمبر به تاسې دلته ولیکئ سرچ بار کې. نو دلته آپشن راغی ناٹ ان یور کانټیکټس بیا لیکلي چیټ. نو په چیټ به تاسې کلیک وکئ. نو تاسې دلته لیدلی شئ چې دا نمبر ما سره ثبت نه مو خو بیا هم ما له عددونو له لارې یا د نمبر له لارې مې دا پیدا کړ.